سلامونه وخت مو په خیر لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د کونړ سیند کلنۍ مشاعره وشوه چې پکې سلګونه فرهنګیانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم کاپیسا ولایت ته د سفر پر مهال البیروني پوهنتون کې 18 میلیونه افغانیو په لګښت بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. په دغې پروژو کې 2500 مترو په اوږدوالي د پوهنتون احاطوي دیوال هم شامل و. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې د 7 میلیونه افغانیو په لګښت د دې ولسوالۍ پوهنې امریت لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د کندهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت څخه څه د پاسه 3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 6,000 ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي دي. د اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد په هیواد کې د نوي بس موټر د تولید خبر ورکړی دی. نوموړی وایي چې دا بس به په هیواد کې د ښاري خدماتو لپاره په کار واچول شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې د پکتیکا په روحاني بابا ولسوالۍ کې د 4 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو یو کوچني بند د جوړولو چارې پیل شوې. یاد بند د 440 مترو په اوږدوالي او 4 مترو په لوړوالي سره جوړیږي چې 9000 متره مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو له منګلو څخه یو 1 کلن ماشوم ژغورلی دی.